أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا مخکې آیت مبارکه کې فرمایل چې تاسو ناپوه خلکو ته مال مور کوي ځکه چې دا ستاسو د زندګۍ د تیریدلو د پاره یو سبب دی دا مزه کوي نو دی آیت مبارکه کې دا هغې د ورکولو طریقه بیانېږي چې دغه ماشومان یتیمانان چې د هغو پلاران وفات شوي دي او د هغوی مال پاتې شوی دی نو د هغې دغه ماشومان ته ورکول نه دي پکار البته د هغوی به وخت په وخت ازمیښت کولی کېږي چې کله دوی هغه پوهې ته ورسي پوهه یې راشي یا بلوغ ته ورسي بالغان شي او د دوی سمج بوج برابرو نو بیا به دوی ته د دوی مالونه حواله کولی کېږي نو فرمای وابتلوا الیتاما تاسو ازمی یتیمانان حتی تر دې پورې اذا هر کله بلغو چې ورسي دوی النکاح عمر د نکاح ته فرمای چې د دوی د ازمیلو طریقه دا ده چې دوی باندې سودا راوړل او داسې وړوکې غونډه کې سودا اغستل او خرڅول یا لږې پیسې ورکول د تجارت لپاره او یا د ځان سره په تجارت کې کینول او چې دغه طریقه د زده کی او بیا دغه په دوران کې هغه باندې نظر ساتل چې د مال په حفاظت هغه پوهیږي او کنه نو فرمایي چې تاسو ازمی د بلوغ پورې فاذا نو هر کله آنستم چې محسوس کوي تاسو منهم د دوی نه رشدن پوها چې کله تاسو محسوس کړل چې دی وس د مال په حفاظت پوه شو دی وس خپل مال نه ضایع کوي فادفعوا الیهم نو بیا ورکوي دوی ته اموالهم مالونه د دوی دغه مالونه بیا دوی ته حواله کوي چې کله تاسو په دوی کې پوهه محسوس کړله ولا تأکلوها اسرافا او تاسو مخوري دغه مال لره په بې ځایه خرج کولو سره یعنی دغه د یتیم دا مال چې دا ته بې ځایه خرج کول و بیدارن او په تعدی سره یعنی یو ځای کې د خرج کولو ضرورت نشته دی او ته نه دا ماشوم دی دا کړیږي او غیر ضروری مال داغه خرج کې او زر خرج کې نو فرمایي داسې مه کوئ
ان یکبرو د دې یری د وجنه چې دوی به لوی شي یعنی تازین کې دای خو دی دا چیرې دی لویږي او ما د اعمال په د باندې لګولې خرج کړي چې دی بیا زمانه اړو مطالبه نه کوي چې زما غمال نو فرمایي چې تاسو مخوري د غمال لره مخرج کوي دی لره بې ځای او پتادی سره دغه ماشومانو د لویدلو د یری د وجنه ومن واسو کان چی غنیا مالدار فلیستعفف نو دې ځان بچ وساتی د دې یتیم د مال نه یو سړی مالدار دی نو دغه د یتیم مال دی هغه داغې نه دی ځان له بالکل استعمال نه کوي ومن کان فقیرا او څوک چې محتاج فلیأکل بالمعروف نو دی بیا د دستور مطابق خوړلی شي یعنی دی محتاج دی دی که دغه یتیم د اعمال چې دی د دې خیال ساتي نو دی بیا د خپل روزګار نه وځي خپل دیاړۍ نه بیا وځي